अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو जहांगीर खान पुलिसो गिरफ्तार को हकीकत सदे कगवाड़ी چې تاسو هم تر خبر شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ او که زموږ چینل مو تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د بیل نشان هم وخی چې زموږ هم د غرنګي نوي او تازه خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته ضرورت سي دوستانو ځینی خبرونه داسي وي چې په ډیر لږ وخت کې په میډیا مشهور شي خو خلک دا نه ګوري چې دا خبر حقیقت لري یا نه یو تصویر چې په فیسبوک او په یوټیوب کې ښکته پورته کیږي ویل کیږي چې جهانگیر خان پولیسو نیولې ځکه چې هغه له شرابو سره گیر شو خو دوستانو داسې نه ده ځکه چې ټول پوهیږي چې جهانگیر خان یو اداکار دی او اداکار په هر رول کې راځي او دا تصویر چې کوم لیدل کیږي دا د فلم یا د ډرامې یو تصویر دی او کوم خلک چې دا رنګي ویډیو د خپل ویوز یا لایک زیاتولو لپاره جوړوي نو هغه له پکار دي چې د دې په ځای یو دا رنګي ویډیو جوړ کړي چې هغه نه خلک سیزه کړي جهانگیر خان د کمال اکټر دی خو د افسوس خبره دا ده چې هغه چا صحیح استعمال نه کړ ځکه کچيري جهانگیر خان د بربادۍ په ځای د نوي نسل د سمولو لپاره استعمال شوی وي نو د جهانگیر خان با څومره ډیر عزت مونږ له جهانگیر خان دا غواړو چې لدی ورسته فکر وکړي چې مرګ یو ورځ خامخا راتلونکی دی او د دې په ځای چې د خلکو په زړونو کې نور ځای هم پیدا کړي یو داسې فلم دی جوړ کړي چې هغې نه نوی نسل چې زده کړه وکړي اوس عبرت نه واخلي او نشو او تماشو نه دی نورا توبه وباسي ځکه چې نن سبا زموږ نوی نسل کم شراب او کم چرس کی نو دا هم د دې فلمونو او هم د دې ډرامو د لاسه او کم خلک چې نن سبا پردو عزتونو ته غله دي دا هر څه هم دې فلمونو د لاسه او زموږ همیشه دا کوشش وي چې د دې په خلاف आवाज اوچت کړو او ښایسته معاشره له بربادۍ وژغورو نو دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو تاسو د دې په باره کې څه ویل غواړئ نو موږ ته په کمنټ کې ضرور ولیکئ تر بلې ویډیو هم په لوی الله سپارم د لوی خدای په امان